د ویښتانو د تویدو مخنیوی او د هغې کورنۍ درملنه. ویښتان د لوی خدای جل جلاله یو عظیمه تحفه ده چې د انسان په ښایست کې مهم رول لري. ډېر کله مو چې ویښته ووځي او یا مو ویښته وتلی وي نو ورته خفه کیږو او همدغه له منځه تللي ویښته مو هم د انسان په څېره کې یو تاثیر پرې باسي. هر څوک غواړي چې ښایسته تور او ګڼ ویښته دې ولري، خو د ځینو یې دا ارمان پوره وي او ځینې نور ترې بې برخې وي. موږ تاسو ته دلته 3 طریقې ښیو چې که مو ویښته تویږي او یا مخکې خراب شوي وي نو انشاءالله بیرته به رازرغون شي. لومړی طریقه: 5 دانې پیاز قلې قلې کړئ او بیا همدغه پیاز په 1 لیتر اوبه کې جوش کړئ. بیا همدغه جوش شوي پیاز له اوبو جلا کړئ او 3 قاشقه د زیتون له تیلو غوړیو سره یې ګډ کړئ او بیا په هماغه اوبو باندې د 10 دقیقو لپاره خپل ویښتانو ته مساج ورکړئ. بیا د 10 دقیقو وروسته ومینځئ او دغه چاره مسلسل 1 میاشت تکرار کړئ. نو تمه ده چې توی شوي ویښتان به مو بیرته ژر رازرغون شي. دویمه طریقه: دا یوه بله طریقه ده چې کولی شو دا ډول ماسک جوړ او بیا استعمال کړو تر څو ویښته مو روغ پاتې شي. په دغه ماسک کې لاندې مواد کاریږي: 1 دانه هګۍ خوږېړې، د مستو خوړلو د قاشقې په اندازه چای، خو چای باید جوش شوي وي. لومړی د هګۍ ژیړ را اخلو، بیا چای ورباندې اضافه کوو، بیا یې ښه سره ګډوو یا حل کوو. له دغه چارې وروسته ماسک جوړ شو او دغه مواد د 15 یا 10 دقیقو لپاره په خپل سر مخو یا مساج ورکوو، خو باید پام مو وي چې سر مو باید تر دې وړاندې پاک پرېمنځلی وي. دغه چاره په اونۍ کې 2 یا 3 ځلې تکرار کړئ. انشاءالله چې نتیجه به یې مثبته وي او خپل توی شوي ویښتان به بیرته ترلاسه کړئ. دریمه طریقه: یوه بله طریقه هم شته چې مونږ کولی شو ځان ته په اسانۍ طریقه مواد جوړ کړو، استعمال کړو او خپل ښایست د ویښتانو په زیاتولو لا زیات کړو. په دغه طریقه کې د اړتیا وړ مواد: لومړی 1 دانه پیاز، 2 قاشقې شات یا شات اصل، د مستو د قاشقې په اندازه. شات د بکتریاو ضد خاصیت لري. لومړی باید پیاز پاک کړئ او ښه یې پرېمنځئ، وروسته یې بیا قلې قلې کړئ او له شاتو سره یې په برېښنایي مکسر کې واچوئ او ښه یې ګډ کړئ. وګورئ که مو ماسک یا برابر شوي مواد ډېر ټینګ ول نو لږې اوبه ور اضافه کړئ. بیا یې پر خپل سر ومخئ او 15 دقیقو لپاره یې پر خپل سر پرېږدئ او وروسته مو بیا ویښتان په تړمو اوبو پرېمنځئ. دغه طریقه په اونۍ کې 2 یا 3 ځلې تکرار کړئ. د مثال په ډول د شنبې، سې شنبې او پنجشنبې په ورځ کې، یعنی یوه ورځ وقفه کې پکې ورکړل شي نو ښه خبره ده.